السلام علیکم قدرمنو دوستانو. حضرت الله عزیز نن یو ځل بیا د خپلې لوبډلې دپاره ډېره لیونۍ لوبه ترسره کړل چې خپله لوبډله یې هم تر بریا ورسول، خو تر پایه ناسوځېدلی هم پاته سو. دا څویمه لوبه ده چې حضرت الله عزیزی پرله پسې ښه ځلیږي او په ټي10 لیګ کې په دې سیزن کې خپله درېیمه پنځوسیزه هم پوره کړل. حضرت الله عزیزی نن په عمران طاهر باندې ډېرې غټې شپږیزې وهلی چې په عمران طاهر باندې شپږیزې وهل د هر لوبغاړي کار نه دی. نه عمران طاهر داسې کوچنی بالر دی. عمران طاهر ډېر زبردسته بالر دی، خو نن حضرت الله عزیزی نن ډېر زبردسته وټکوي. نو حضرت الله عزیزی نن په 13 بالونو باندې د 3 څلوریزو او 3 شپږیزو پر مټ 55 ناسوځېدلې منډې جوړې کړلې چې خپله لوبډله هم تر بریا ورسوله. دا لوبه د نورترین وریروس او بنګال ټایګرز لوبډلو ترمنځ ترسره شول. بنګال ټایګرز لوبډلې لومړی توپخانه ترسره کړل. په ټاکل سوو 10 اورونو کې د یو لوبغاړي په سوځېدو سره 119 منډې جوړې کړلې. حضرت الله عزیزی په 13 باندې 55 ناټ آوټ او پاپ ډوپلیسي بیا په 20 باندې 18 ناټ آوټ. که څه هم نن پیچ د بیټینګ دپاره نه و جوړ، خو بیا هم دوی ښه لوبه ترسره کړل. نورترین لوبډله ونه توانېدل چې یاد هدف ترلاسه کړي. دوی په ټاکل سوو 10 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره صرف 9 منډې جوړې کړلې. دا لوبه یې په 13 منډې وبایلل. حضرت الله عزیزی مین اف د میچ هم رالی. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.